افغانستان ملي اردو ختم شوی، نه د افغانستان درې رنګه ملي بیرغ ختم شوی، نه د افغانستان ملي سرود ختم شوی، او نه زمونږ اشرف غني صاحب ختم شوی. دا ټول په خپل دیوان الحمدلله موجود دي. خلک دا وایي چې د افغانستان درې نیم لکه ملي اردو ختم شوه او افغانستان سکوت خور ختم شو. نه، الحمدلله زمونږ په خارج کې چې هر یو افغان دی، هر یو افغان دا د افغانستان ملي اردو او ملي پوج دی. زمونږ بیرغ هم په خپل دیوان دی، زمونږ ملي سرود هم په خپل دیوان دی، او زمونږ اشرف غني صاحب په خپل دیوان دی. او دشمن دې دا ووري چې دا وایي چې موږ شپږ لکه اووه لکه پوج لرو. الحمدلله زموږ چې په میلیونها افغانان دي دا ټول د افغانستان پوج دی. د افغانستان نه خپل ځان قرباني او افغانستان سره ولاړ دي د خپل وطن دپاره به په هر ځای کې چې وي کار به کوي او دشمن ته به غاښ ماتونکی جواب ورکوي. او د هغې نه یو دا چې تاسې وګورئ چې باجوه سره استعمال وکړو. دا به انشاءالله زموږ د افغانستان چې هر یو دشمن وي که داخلي وي او که خارجي وي انشاءالله هغې سره به دا عمل کېږي. او یو خبره مې یاد ساتي دا دهشتګرد ریاست د پاکستان په نوم دا ریاست که زمونږ هر یو افغان ته په خارج کې نقصان ورسېدو ذمهوار به پاکستان وي. ځکه زمونږ بل هېڅ دشمن نه لرو. زمونږ دغه د پاکستان په نوم باندې دا ریاست او دا جنرالان او کرنیلان زموږ دشمنان دي. نو افغانان ورونو موږ په تاسې باندې فخر کوو، په خپلو ځوانانو زه فخر کوم. تاسې هر یو سرباز هستئ، تاسې هر یو د احمدشاه ابدالي بچیان هستئ او د خپل وطن دپاره به د خپل د ګران افغانستان دپاره به انشاءالله کار کوو په شریکه. او انشاءالله تاسې هر یو داسې وګڼئ چې تاسې دریشي اغوستې ده او تاسې درې رنګه ملي بیرغ په ولې وانې دی او تاسې همیشه اماده اوسئ. فرض کې راستئ. موږ نه د ګزار کار کوو، نه د هېڅ شي کار کوو، موږ نه جنګ کوو، نه هېڅ شی کوو. صرف دغه شان دي خلکو نه همدغه شان دي ویډیوګانې کوئ. انشاءالله دا د دې لپاره مرګ دی او دا د دې لپاره یو ټمبم دی. ژوندي دي وي ټول لر او بر افغانان، ژوندي دي وي زموږ ملي سربازان، ژوندي دي وي زموږ په خارج کې افغانان د نر بچي هستئ. په تاسې باندې موږ افتخار کوو او خصوصا چې دغه فرانسه کې زموږ کوم ځوان دغه اتل او قهرمان او کارنامه یې کړې ده د ټولو افغانانو سترګې اوچتې کړي. سلامونه درته کوم. مور دې کې ستا باندې بچیان دې راوړي. زنده باد افغانستان، زنده باد افغانستان درې رنګه ملي بیرغ، زنده باد زموږ اشرف غني صاحب. خدای پاک.